د اسلامي معلوماتو لپاره اسلامي معلومات پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د تهجد مون طریقه او فضیلت درته هایم. د تهجد معنا خوب ماتول او پاسېدل دي. د فرض مونځ وروسته تر ټولو غوره او ښه مونځ د شپې د تهجد مونځ دی. ملګرو په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د شپې په اخیری برخه کې الله جل جلاله زمکې ته راځي او وایي شته څوک ماته فریاد او आवाज کوونکی چې ماته आवाज وکړي او زه فریاد واورم او لمانه څه وغواړي چې زه یې ورکړم او لمانه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي چې زه ورته بخښنه وکړم. روایه بخاری. حضرت ابو امامه رضی الله روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو ته ښایي چې په شپه کې خپل رب ته ودرېږئ ځکه چې ستاسو نه د وړاندې تیرو شوو نیکو خلکو هم عادت همدا و. دا ستاسو رب ته تاسو نږدې کوي، ګناهونه مو له منځه وړي او ترې مو ساتي. روایه ترمذي. د تهجد د لمانځه وخت د ماخوستن له مونځ څخه وروسته تر رښتینې سبا پورې کیږي، خو غوره وخت د شپې اخیری برخه ده. د تهجد د لمونځ تر ټولو کم مقدار 2 متسوت یې 4 او زیات یې 12 رکعتونه دي. ملګرو داو د تهجد لمونځ په حق باندې لنډ معلومات چې تاسو ته مو درکړل.